کاشوګه کې چې د ګرمې اوبه واچوئ او دا کاشوګه په خپل هغه ځای کېږدئ کوم ځای باندې چې میس یې چیچلی کاشوګې ګرمي په چیچل شوي ځای کې هغه پروتین له منځه وړي چې د خارښ لامل کیږي او په دې شکل ستاسو خارښ ورک کیږي. فضا کې انسانانو دومره ډېر کثافات جوړ کړي دي چې اوس د لرې نه داسې ښکاري لکه یو نوی کهکشان. از بس چې موږ عجیب و غریب سټلایټونه لیکلي اوس مو فضا هم چټله کړې ده. هانګ کانګ کې 80% د کمود اوبه د سمندر دي او د دې له امله دوی په میلیونونو اصلي او پاکې اوبه سپما کړي دي. کاشکې د افغانستان په ځانګړي ډول د کابل په کمودونو کې هغه اوبه وکارول شي چې د استفادې او څښلو وړ نه دي. 1990 میلادي کال کې په امریکا کې 12 سلنه زده کوونکو به سګرټ وهه، یعنې په هرو 100 نفرو کې 12 سګرټ وهه. اوس دا فیصدي 1 سلنې ته راغلی. فکر کوئ د امریکا خلک اصلاح شوي؟ نه بچیش. اوس پوډر او چرسو ویپینګ کوي کوم چې د سګرټو نه ډېر بدتره دي او کله چې ته امریکا ته لاړ شي فکر کوي یو نوې فضا ته راغلی او د انسانانو په ځای فکر کوي چې زامبي ګوري. خدای دې د دوی حالات بهتره کړي او خدای دې مسلمانان کې چې اصلاح شي که نه اصلاح کېږي همداسې په فضا کې ښه دي. پرېږدئ چې خوند واخلي څه یې کوئ.